بسم الله الرحمن الرحیم. زما یوټیوب چینل ټپس کمپیوټر ټپس اینڈ ټریک چینل ته راغلاست. مرګل نن تاسو ته چې کومه ویډیو ریکارډ کوم نو په دې کې تاسو څه ټپ اینڈ ټریکس ښیم چې موږ او تاسو څنګه خپل کمپیوټر کې یو ډرایو هایډ کولی شو. یعنې موضوع زموږ دا ده چې how to hide and unhide the drive. یعنې ډرایو تاسو خپله پیژنئ. موږ او تاسو کمپیوټر کې یو ډرایو څنګه هایډ کولی شو او دوباره هغه څنګه انهایډ کولی شو. مثال دې پی سي ته زه راځم. دا موږ سره ډرایوز دي سی ډي دې ته څه ویل کېږي ډرایو. غواړم یو ډرایو هایډ کړم یا ای شو یا ای خو ای شو ډي شو سی نه ډرایو هایډ کېږي ځکه دې کې اپریټنګ سیسټم خپله وینډوز پرو دی. دا تاسو نشئ هایډ کولی. نور چې هر یو ډرایو تاسو غواړئ هایډ کړئ هایډ کولی شئ. هایډ کولو کې تاوان نشته. ډیټا تاسو د لاسه نه ورکوئ. ډیټا هم په ډرایو کې موجوده وي. خو صرف څه کېږي یو ډرایو موږ هایډ کوو. هغه به هایډ کېږي لکه څنګه چې فولډر هایډ کوو یا یو فایل هایډ کوو. نو د ډرایو هایډ کولو طریقه دا ده. سمپل به څه وکئ، دی به شئ کنټرول پینل ته. کنټرول پینل ته چې کله راغئ دلته به تاسو راشئ ډیوایس and manager options ته. بیا به شئ administrative tools ته. administrative tools ته چې راغئ دلته به راشئ computer management. کمپیوټر مینجمنټ چې کله خلاص شوی شي ډیسک مینجمنټ ته. دا موږ سره ګورئ ډرایوز دي. هر یو ډرایو چې غواړئ هایډ کړئ نو سمپل په هغه رایټ کلیک کړئ، چینج ډرایو ان لیټر ان پات ته به راشئ او دلته دا ډرایو وګورئ نو تاسو په څه کلیک کوئ ریموو باندې. اوس وګورئ دلته ما سره په دې پی سي کې تاسو لیدلی شئ ای ډرایو موجود دی، هایډ لا نه دی. نو زه دا ریموو کوم او په یس کلیک کوم. صحیح شو. وګورئ دلته اوس دا ای ډرایو موږ سره څه شو هایډ شو. که زه دې پی سي ته راشم دلته دا ریفریش کوم وګورئ ای ډرایو ما سره نه شو کېږي. اوس واپس یې غواړم چې دا څه کړم انهایډ کړم یعنې ما ته یې شو کړي. نو څه وکړئ په همدلته به راشئ دا کم ډرایو چې تاسو هایډ کړی وي هغه سره به لیټر نه وي. نو څه به وکړئ رایټ کلیک به کوئ، چینج ډرایو ان لیټر او په ایډ به کلیک کوئ، اوکې به کوئ. بس سمپل به دا واپس څه شي انهایډ به شي. واپس دلته راځم ریفریش کوم ګورئ موږ سره ای ډرایو څه شو انهایډ شو. نو دا یو ټپس یو ټریک و چې څنګه موږ او تاسو یو ډرایو هایډ کولی او انهایډ کولی شو. دا ویډیو کوشش وکړئ آنلاین وګورئ او زما چینل ټپس اینډ ټریکس سبسکرایب هم کړئ. مننه.